مسله د حیات الانبیاء. ټول اهل سنت والجماعت خاوندان د مذاهب اربعه دا پدی متفق دی چې انبیاء کرام ته حیات حاصل لے. معتزلہ دوی د حیات الانبیاء نه انکار کوي. زمونږ استاسو دور کې اشاعت توحید و سنت چې ځان ته وایي دوی د حیات الانبیاء نه انکار کوي. نور ټول امت په دې متفق ده چې انبیاء کرامو ته په قبر کې یو خاص حیات مخصوص حیات حاصل دی او شتوت. یو عالم قصه کوي وای ما په خوب کې رسول الله مبارک ولیدو صلی الله علیه وسلم. ما ورته ویل قربان علماء خودی مسئلہ کې په اختلاف دي چې انبیاء کرام ته حیات حاصل دی کنه. او تاسو خو ژوندي ښکارئ. رسول الله مبارک فرمایل ته ما ته ګورې نه چې زه ژوندی یم، زه په خپل قبر مبارک کې حیات موجود یم. نو امت په دې متفق دی چې انبیاء کرام ته حیات حاصل لے. اهل سنت والجماعت و عقیده هم دغه ده. الا شرذمه قلیله لږه ډله چې اهل سنت نه دي، معتزله دي او خوارج دي. زمونږ زمانہ کې په اشاعت توحید و سنت نوم یادېږي. عام ساده خلق ورته پنځ پیران وایي. دوی د حیات قائل نه دي، د حیات الانبیاء. نو مسئله اتفاقی د دلائل ته ضرورت نو، خو چون کې منکر را پیدا شو نو هغه منکر د پیدا کېدلو په وجه مونږ او تاسو محتاج شو دلیل ته. نو هغوی ته مونږ دلیل وایو چې په ورځ د قیامت اون وایي چې اے رب مونږ ته د حیات الانبیاء د دلایل معلومات نه. دوی ته معلومات هم شته خو سترګې پټوي. نو منگ بورتوائی چه منگ در تا دلائل ویلی دی سرد آغین تاسو دا حیات الانبیاء قائل نوائی. نو در تا دا دلائل پدری حصو بانی تقسیمون. یو حصہ دا قرآن او دا سنت نا دلائل. پینزه دلائل در تا دا قرآن او دا سنت نوایم پا دی با اکتفا کو. ما وربانی یو رساله لکل دا پاغی که ما 9 دلائل ویلی بیلک صفا کوم و نبی در کوم انشاءاللہ العزیز. نا کمره تیار شي کنه نو بیا بیدار ټولی مسئلې درک. خود دې مقام د وضاحت لپاره
پنځه دلایل درته د قرآن او د سنت نه وایم. دویم نمبر حصہ د فقهاو اقوال. ولی چې څوک د حیات الانبیاء نه انکار کوي ځان ته حنفي هم وایي. نو ما غا رساله کې شل اقوال د علماو د فقهاو ویلي دي. نن درته لس وایم چې تسلي موش. دریم نمبر د علماو دیوبند اقوال. ولی چې څوک د حیات الانبیاء نه انکار کوي ځان ته دیوبندیان هم وایي. نو درې دعوی هغوی کوي مسلمانان یو، حنفیان یو، دیوبندیان. دې دریو واړو کې منګې دروغجن ثابتو. مسلمان دی ته وایي چې د قرآن او د سنت منون کوي. پنځه دلایل وایم مشت نمونه خروان چې دوی په دې دعوه کې صحیح ځکه نه دي چې قرآن و سنت ته غاړه نه ږدي. ځان ته احناف وایي نو لس د علماء احناف اقوال پیش کوم فقها. ځان ته دیوبندیان وایي نو د علماء دیوبند اقوال دی متعلق درته پیش کوم. نو په دې درې واړو خبرو کې دوی صادقان نه دي. نو هر کله چې اسلام سره صادق نه دی، د حنفیت سره صادق نه دی، دیوبندیت سره صادق نه دی، فتوا بیا ستاسو کار دی. دا خلق صحیح نه دي. اوله حصہ قرآن او سنت متعلق د دلائل و بیان. نو اللہ پاک سورة البقرہ کے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. وَلَا تَقُولُوا موائے لمن دپار داغا چا یقتل فی سبیل اللہ چو وجلشی دا اللہ پلارا کیو شہید کڑیش سب اور تنوائی اموات آمڑا. اللہ فرمائے ام وجلشا جنازہ دے مکڑا مال دیم تقسیم کا د شهید بیا به ورته مړ نه وای. نو څه ورته ووایو چې مړ ورته نه وایو بل احیا، بل هم احیا، بلکې دوی ژوندي دي. خدایا څنګه ژوندي دي؟ ما خو جنازه وکړه، تا خپل آیت کی یقتلو ویلے دے، ما خو مال تقسیم کا، ما خو پی قبر جوڑ کا. نو سنگ حیات ورت حاصل دے و تاسو یا اللہ توائی چی دا جوندی دی ولیکن لا تشعرون. لیکن تاسو دا دے پا حیات باندے علم و پوہ و شعور نہ لرے. مسلمان بحیثیت مسلمان دے بخپل ټول تمناګانې او خپل ټول ارزوګانې د الله د حکم تابع ګرځي. مسلمان دی ته وایي. الله فرمایي چې څوک زما په لاره کې شهید کړي شي، ووجلی شي، هغې ته مړ مه وایي. یو سړی ورته بیا مړ وایي. د آیت د اورېدلو د پوهې نه باوجود د هغه په هکله تاسو کم تصور کوئ؟ الله درته ښکاره ویلي دي، استنباط نه دی. ولا تقولوا مه وایئ
مړه ورته مه وایې بل احیاون ژوندي دي، ستا ټول شکوک او شبهات یې ختم کړي دي. جنازه مې پې وکړه او قبر مې پې جوړ کړه او مال مې تقسیم کړه او ښځه بل چا ته په نکاح شو. مه وایې ورته. نو الله فرمایل ده کې چې کوم حیات دی د هغې ادراک ته نشي کولی، ولکن لا تشعرون، تاسو پوهیږئ نه، ستاسو حواس د دې د حیات متعلق کار نشي کولی. اوس خبره نور شته؟ زما په ذهن باندې تقریبا سوالات ټول ختم شو. ما ته ویل یو ځل وی چې صحیح د موږ به ورته مړه نه وایو، ژوندي دي خو د الله په نیس، خوله به بنده کو خو ذهن خو نشو بندولی. ما وروستو الله څلورمه سپاره کې فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. خله د الفاظو نه په اول سپاره کې په سورة البقره کې بند کړي، په دویمه سپاره کې، او د ذهن د تیرېدلو نه په څلورمه کې بند کړي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ګمان مه کوئ په هغه خلکو باندې چې زما په لاره کې شهیدان شوي دي. د څه شي ګمان به نه کوو؟ امواتا، د مړو. ذهن کې به نه راولئ. ولې ته مسلمان نه یې چې الله درته وي چې نه دی مړ، خو بس نه دی مړ که. الله فرمایي ذهن نه دی یو خبره وماسم. سورة البقره کې الله دا ووي ستا د جنازې د سوال جواب وشو، او ستا د میراث ته تقسیم جواب وشو، ستا د خخولو جواب وشو، ستا د یقتلو جواب وشو. ظاهري چې کوم اعتراضات تې کړي وه ختم. ته به وایې صحیح ده نو دا خوري څه؟ ژوندی سړی خوراک ته محتاج یې که نه؟ دا خو تا قبر کې او لحد کې بند که، دته میوه نه ورځي، دته خوراک نه ورځي، دته چکاک نه ورځي. د انسان دا ژوند دا بدن خو حیات ته محتاج دی، غذا ته محتاج دی په حیات کې. الله فرمایي دغه ذهن کې چې د کوم اعتراضات دي نو د هغې جواب واوره. عند ربهم یرزقون، پنځ د رب د دوی ته رزق ورکولی شي. فرحین بما آتاهم الله من فضله، او الله چې کوم نعمتونه ورکړي په هغې خوشحاله دي. مړي خلک تیږو دا رزق خلک تیږو تک دي، خوشحالی په تیږو کې راځي نه. ویستبشرون بالذین، او طلب د زیری که یا خلکو ته چې رستو را روان دي. الله دربار کې سوال که یا الله زما خپلوان اقارب ما پسې ژاړي او زه خو په نعمتونو کې یم، نو زما خپلوان خبرول غواړي چې مه ژاړئ زما نعمتونه، الله راته نعمتونه را کړي. الله ورته وفرمیل غم مه کوه، زه به یې خبر کړم. اوس د دې دوو آیاتونو نه بعد یو سړی بیا هم وایي چې مړ دی. ما ته ویل په یو بحث کې چې ژوندیم دی او مړم دی. ما وی څنګه ژوندیم دی او مړم دی؟ حیات او موت خو ضدین دي، رفع د نقیضین هم ناروا ده، اجتماع د نقیضین هم ناروا ده. نو څنګه ورته مړ او ژوندی وی؟ ما ته وی جهت مختلف دی. مړ دی عندنا، ژوندی دی عند الله. مړ دی عندنا زمونږ پنس کې مړ دی، د الله پنس کې ژوندی دی.
مې دوه د پخې غلطیانې وکړي. یو درته الله ویلو نه به وایې، ته چې وایې مړ دی زمونږ په نیز، نو دا دې ووې که نه؟ ته خو الله منې کړی مړ به نه وایې، ذهن کې به نه راولې. ته څنګه مسلمان یې چې الله یو څه وایي او ته بل څه وایې؟ بلکل مقابله کې خبره کوي. الله وایي مه وایه، ته وایې مړ دی زمونږ په نیز. دویم نمبر دا ده چې تا الله سره شریکي که څنګه، تا دا خپل ذهن او دا خپل عقیده د الله د حکم مقابله کې وګرځوله. هلته وایي موږ توحید والا یو او دلته کې شرک. مړ دی زمونږ په نیز او د الله په نیز نه. نو د الله په نیز ژوندی دی او ستا په نیز مړ دی، ته څوک یې؟ د الله د نیز متعلق ستا نیز څه حیثیت لري؟ او معلومیږي دا چې ځان ته خدای وایې که نه. د یو سړي یو استاد یې او بل چې دی نو چڼی، او چڼی وایي زه په دې مسله کې داسې وایم او زما استاد داسې وایي. خلک وایي ته څوک یې وروره؟ او ستا حیثیت خدا الله ته چې والی، نو د میږي څه کوي چې د عشق حیثیت هم نه لري، کله عدم ته په دې خپل وجود کې م الله ته محتاج. نو دومره دلاواره جرأتانه خبره کول او په دلاورۍ سره خبره کول چې الله داسې وایي او زه داسې وایم، دا ډېر غټ جرم دی. ډېر غټ جرم دی، انتهایی زیات. دومره غټ جرم والا ځان ته موحد وایي، موږ ته مشرک وایي. دا آیت کریمه مفسرینو په یو غاګ باندې غاګ کړی چې دا آیت کریمه چې کم په حق د شهداو کې نازل دی، د دین مراد حیات د روح د مع الجسد. ان هذه الحیات للروح مع الجسد. دا حیات چې دی دا حاصل دی د پاره د روح مع الجسد، یعنی وجود هم ژوندی دی او روح هم پکې راغلی. که د معلومات دپاره ګورئ نو تفسیر روح المانی وګورئ، دویم تفسیر ساوی وګورئ، دریم تفسیر جمل وګورئ، سلورم تفسیر مظهری وګورئ، سلورم د شوکانی او کتاب د نیل الاوتار هغه وګورئ، نیل الاوتار. دا ټول وی چې دی آیت کې کم حیات شهداو ته حاصل دی، دا حیات د روح دی مع الجسد. خلاصه دا وشوه چې شهدا ژوندي دي، او څنګه ژوندي دي؟ روح مع الجسد ژوندي دي، روح هم ژوندی دی او وجود هم ژوندی دی. دویم دلیل کې دا وایو چې رسول الله مبارک شهید دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا شهید دی. رسول الله مبارک شهید دی. دې دپاره به وګورئ صحیح البخاری دویم جلد او 630 صفحه، الدر الممدود فی الصلاة والسلام علی صاحب المقام المحمود. هغه کې اول جلد او صفحه 96.
دریم تاریخو مکة المشرفہ، اول جلد 314 صفحہ. نیل الاوتار پنځم جلد صفحہ 101. حیات الانبیاء د سبکی صفحہ 11 یو جل کے دیں. القول البدیع دا امام سخاوی رحمہ اللہ، اول جلد 350. المستدرک للحاکم دریم جلد صفحہ 50. وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ، خیستہ کتاب لکھل ہے د مدینی منوری په تاریخ، ځانته واخلی ښا. وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ، د مدینی منوری تاریخ ډیرو خلقو لیکل ہے. خودتا د وخت بادشاہ د سرو زرو تمغه ورکړی، د دین اعلی کتاب پکې نشته. سلورم جلد او صفحہ 109. شرح د شفاء للخفاجی دریم جلد 551 صفحہ. الکنز المتواری د امام زکریا صاحب کتاب د بخاری شریف شرح، 15 جلد 550 صفحہ. فیض الباری سلورم جلد 102. شہید لپاره حیات د روح مع الجسد حاصل لے، پاغے میں در تحوالی ہوئی. دویم دلیل کے میں در تداوی چی رسول اللہ مبارک شہید دے، د دې میں در تحوالی در کړي. نو رسول اللہ مبارک حیات شو کنه، نو حیات الانبیاء ثابت شو. دریم نمبر دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں، وے رسول اللہ مبارک کو فرمائیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي او منځونه کوي. رسول الله مبارک په خپله وایي. دې سره ستاسو د یو بل وهم ازاله وشوه چې هلکه دا دوه دلایل هم په دې کې وي چې رسول الله مبارک حیات دی او دعوه مو لیکلې د حیات الانبیاء، موږ یې غوږ شه که نه وایو هغه هم وایو. دریم دلیل کې د دې شبهې ازاله وشوه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے، وی رسول اللہ مبارک کو فرمائے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء په خپلو قبرونو کې ژوندي دي او منځونه کوي. حدیث صحیح دی ښه. دا حدیث لیکلی دی مسند ابی اعلی، دریم جلد صفحہ 140. ډېرې حوالی دی ما غ رساله کې په ښه خواري کړې ده ښه، پر راویانو مې تحقیق کړی، چې درکم مشکل به مو حل شي ټول. څلورم نمبر دلیل
حدیث تا ابی دردار رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ مبارک فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ پزمک دا حرام کرنے دا چه دا انبیاء کرام و جسدون دی اخری. دا مشکات شریف کی بدر تراش اول جلد او صفحه یوصل او یوویش کی. پینزم نمبر دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی رسول اللہ مبارک کو فرمائے د معراج پشپا بانے زد موسیٰ علیہ السلام پا قبر تیرے دم وهو قائم يصلي في قبره، موسیٰ علیہ السلام ولاړو او منځ کو په خپل قبر کې. دا د مسلم شریف روایت ده، دویم جلد او صفحه ده 288. نو دا می در تا 15 دلائل مشت نمونه خروان زکه چاغوی دعوه کئی منگ مسلمانانی انصاف اس دا فیصله با مغوی تا یو سای چه تاسو دی دعوه کی سیوائے صادقان یای کنا که پا حدیث مو جرحی فبالرأس والعین تابدار او که په قرآن کریم مجرحین خپل جواب وکړي. دیو جنا یو عالم تیر شوی مولانا نادر شاه صاحب ویل هغه وی موږ د شیخ القرآن صاحب سره په درس کې ناستو وی ویل چې زمون کار دی 2 آیاتونو خراب کړي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. وکدا 2 آیاتونه په قران کې نه وي نو زمونږ به کار برابرو. اوس چې منګه اهل سنت د حیات الانبیاء خبره کو زر آیت وای نو کاش کې دا نه وای. اماوی خوا تاسو دا کار کوي آیاتونو سرم دشمنی ساتای وای بستر می تیرا غونډ کړولا نو دې د آیاتونو سره نه لګي نو دا فیصله بیا پاغوي کوي چې تاسو د اسلام دعوه کوي نو دا صحیح ده کنه ده. دویم نمبر دعوه کئی من احنافیو نو دا احنافو دا لس علماء نمون در تاخلم سرد حوالی چاگوی قائل دا حیات الانبیاء دی جنبی کرام جوندی دی. اول نمبر علامہ ابن العابدین شامی رحمہ اللہ اگو رئی مجموعة الرسائل دویم جلد او صفحه 202. دریم نمبر عالم چې د دوی په سخت اعتقاد ده علامه شوکانی نیل الاوتار دریم جلد او 253. دریم نمبر عالم علامہ سیوطی رحمہ اللہ الحاوی دویم جلد او صفحه یوصل یو کم سلویخ. سلورم نمبر حسن ابن عمار ابن علی ابن یوسف دا نور الایضاح مصنف نور الایضاح صفحه یوصل او اتیا کتاب الحج. پنزم نمبر عالم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ الدر المندود صفحہ
پینځه نو دا پینځه مې درته د علماو اقوال نو ډېر زیات دي نو دا پینځه مې درته د علماو چې په دې کې شوافع او احناف ټولي ما تاسو ته وی مسله د حیات الانبیاء اتفاقی ده په مابین د مذاهب و اربعو کې دریم نمبر حصہ د علماء دیوبندو نو پاغې کې درته لس اقوال وایم مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کفایت المفتی اول جلد صفحه 102 اغوائی دا خبر مسلمه ده چې انبیاء کرامو ته یو حیات مخصوص حاصل ده چې هغه بل چاته نه ده حاصل دویم نمبر عالم مفتی محمود رحمہ اللہ فتاوی محمودیہ اول جلد 282 صفحہ دریم نمبر عالم اشرف علی تنوی رحمہ اللہ کتاب نم دے اشرف الجواب صفحہ دا 288 سلورم نمبر عالم سلیم اللہ خان سے دا وفاق المدارس چکم مشر و رئیس داغه د کتاب نوم د کشف الباری اول جلد صفحه 125 پنځم عالم دی مولانا محمد یوسف کاندهلوی رحمہ اللہ سیرت مصطفیٰ دریم جلد صفحه 251 شپږم عالم نوم دی خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ د کتاب نوم دی المحنت صفحه دا 3 المحنت صفحه دا 3 اوم نمبر عالم نوم دی حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کتاب نوم دی مکتوبات شیخ الاسلام صفحه دا 100 آتم عالم نوم دے شبیر احمد عثمانی سے دا کتاب نوم دے فتح الملہم دویم جلد 298 صفحہ دا نہم عالم نوم دے رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دا کتاب نوم دے الکوکب الدری صفحہ دا 420 دا لسم عالم نوم دے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دا کتاب نوم دے مجموعۃ الرسائل دویم جلد صفحه 119 یولسم عالم نوم دے یوسف لدوانوی رحمہ اللہ دا کتاب نوم دے آپ کے مسائل اور ان کا حل اول جلد صفحه دا 15
او 19. 12 عالم نم دے قاری طیب سے دارالعلوم دیوبند محتمم. د کتاب نم دے خطبات حکیم الاسلام. اتم جلد او 400 دیر صفحه. 12 میں درته د علماء دیوبند اقوال خود 15 اقوال به د علماء درته نورم وایم چې هغه لس شي. د 15 مې درته ویلي هغې سره یې ولیکئ. 6 نمبر ابوالبقاء مکی رحمه الله د کتاب نوم دی تاریخ مکه، اول جلد 326 صفحه. وم عالم نوم دی علامه محمود الوسی رحمه الله صاحب د روح المعانی. د کتاب نوم دی تفسیر و روح المعانی، 22 جز 295 صفحه. د اتم عالم نوم دی الامام البیهقی، د کتاب نوم دی حیات الانبیاء، 3 صفحه مستقل کتاب پی لیکل. 9 عالم نوم دی علامه سمهودی رحمه الله، د کتاب نوم دی وفاء الوفا، 2 جلد، دا 4 جلد 109 صفحه. د 10 عالم نوم دی سلطان ابن علی القاری، مولا علی قاری سے، د کتاب نوم دی مرقات، صفحه دا 278 صفحه او 3 جلد. نو 3 واړه خبرې وشوې د قرآن او د سنت نه دلایل، د 4 مذهبونو د علماو دلایل او د علماء دیوبندو د علماو 12 اقوال. نو دا مسله اتفاقی ده. اوس دوی چې کومه خبره کوي نو د دوی دلایل به وګورو چې دوی ولې قائل دي چې حیات الانبیاء نشته. نو څه دلایل لري؟ وسوسې او خطرات ذهن کې چې ورته څه شی تیر شو حقی دلیل دی. نه ورسره مولانا صاحب آیت شته، نه ورسره حدیث شته، نه ورسره د عالم قول شته، هیڅ شی ورسره نشته. دا کړي د مدرسې نه اخوا یو کلم په هغې کې یو مباحثه جوړه شوه په حیات الانبیاء. نو یو زوم او یو زما یو ښایسته نږدې ملګری دی او الله ورته ښایسته علم ورکړی، د لغمان دی، مفتی سید محمود النعمانی، ډېر ښه عالم دی او خدای پاک ورته په دې مسلو کې ډېر مهارت هم ورکړي. دا داسې فضیلت دی چې دا هر چاته نه وي حاصل. ما و هغه ورپسې ورغلو چې موږ ورغلو چې سړی پوه شي چې خلک خو راورسېده پټیو کې جومات و، نو د هغه چینچي رکشه وه، دلته ورته زارنج وایي، او هغې کې د خپل کتابونه بیا واچول او کېناستې. موږ پرې ورغلو، موږ ورته یې چېرته ځې مولانا صاحب؟ وایي تاسو په خپل وخت رانغلی. ما یې وخت څه ته وایي؟ دغه د پرچه دې کې دي لیکلي دي 8 بجې. موږ چې راغلي وو دې ساعت ته وګوره 9 بجې او 45 منټه، نو 15 دقیقې پاتې دي که نه؟
نو سکار مار د پیښ شو قسم مسله جوړه شو ویلې زما بیا دکان قضا کیږي او دا کیږي ما چې ګوره ته خو په اسلام او په دین باندې ماینې دومره علمي پایه د لوړه ده چې ژوندي پرېږه ده مړو کې دې پروګرام را پیدا کړ بیا عام مړي اولیاء بزرگان نه انبیاء کرام متعلق خبرې کوي نو خدا درته دین ګران دی دومره کلک او جوره مطالعه لري او دا د موټر سایکل رکشه دی د کتابونو نه ډکه کړې ده دا کتابونه به درته سبا خیرا کوي د خدای بنده هغه جومات ته دې بوتلم او زه دې ونښود ویلې نه زمانه وخت ما باندې کار ما وې داسې چلو کا چې دا پنډونه خلاص کو د دې نه د عربی یو کتاب راواخله چې تاسو نه یې لیکلی او د هغه د دې خپل چینچی نه راته وښایه چې انبیاء کرام مړه دي ته به کتاب وښیې او زه به د دې ځای نه اعلان وکړم چې تا ګټلې ده او ما بېللې ده د نن نه بعد مې د سره کلکه وعده ده چې د حیات الانبیاء عقیده به نه ساتم دومره خو کولی شي که نه وایي ما سره دومره وخت نشته ما شاګرد ته وی ورشه ده پنډ ورته خلاص که نو وتښتېدو اس ورسره نه ما وی الانبیاء احیاء فی قبورهم من وایي انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي د دې عربي ده الانبیاء احیاء فی قبورهم تاسو وایي انبیاء په خپلو قبرونو کې مړه دي د دې عربي ده الانبیاء اموات فی قبورهم دقسې عربي ما ته کتاب کې وخت نو دې دلیل ملیل نه لري خیر خیریت په دې مسله کې بغیر د بیکارو خبرو د بیادبو خبرو نه بل څه نه وي ښه چې دا مړي او دا شهدا ژوندي دي نو دوی چې دا خوراک کوي نو دا ګندګي کوم ځای کې غورځوي 400 کې یو عالم و معدن صاحب نوم هغه ته وی چې دا ګندګي کوم ځای کې غورځوي هغه خلکو ته وی چې مولانا صاحب ډېر کلک سوال وکړه متوجه شي ورته وی څنګه وی دا ګندګي کم ځای کې غورځوي وی من خو خپلو مړو پسې صدقات کوو نو هغوی خوراک کوي نو ګندګي م کوي او دوی مړو پسې صدقات نه کوي نو خوراک نه کوي نو دا زمونږ د مړو ګندګي بیا دوی خوري لکه چې هغوی ته خو خوراک نه پیدا کېږي او نو جواب ترکی به کې دا څومره غټ جرأت دی چې سړی د انبیاء کرامو او د اولیاء د خولې نه بیا داسې بیکاره خبرې وباسي ولې مو خخو او دا خو تاسو ډېر ظلم کوئ او دا ډېر زیاتې کوئ دا آیت دی دا چې کومه خبره کوي هلکه د الله بنده دا ته چې کومه خبره کوي نو دا آیت ته وی دا ته حدیث وی د فقهاو قول وی که خپل عقل الله درته فرمایلی دي ولکن لا تشعرون نه پوهېږي نو چې نه پوهېږي نو بیا څنګه لګیا یې ستا د دې ټولو خبرو جواب قرآن کې شته که نه ولکن لا تشعرون باقي تعلق د روح مع البدن مې درته ویلی او که درته یادېږي یو اقوا دی بل قوي دی او بل ضعیف دی اقوا دا د انبیاء کرامو چې د هغې اثر دنیوي احکامو باندې مغورځېدلی چې مال نه میراث کېږي او ښځه بل چاته نه روا کېږي یو قوي دی چې هغه د شهداو دی د اعلی اولیاء او بزرګانو دی د هغې تعلق چې دی قبر سره دی خو دومره مضبوط نه دی چې احکام دنیوي سره هم ربط پیدا شي دریم ضعیف دی د عام مؤمنان وجودي خاورې کېږي نو دا یوه مسله وه د حیات الانبیاء مختصره مې درته وویل ښه
اوس دلته یو بله مسله ده